او کلم چې یو معاشره لا یو بيدینی راځي نو هغه سره یو د دین کار د منځ ځي. چې کلم معاشره لا یو بيدینی راځي هغه سره یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت طریقه د منځ ځي. دا سینه شي کېده چې یو معاشره کې دی دین هم یو هغه سره دی بيدینی وي، یا دی یو زیږي بيدینی یو هغه سره دین هم وي. دا سینه شي کېږي. په ډمخانه کې تلاوتونه او منځونه او په شراب خانه کې ذکرونه دا عبث دي، دا فضول دي. هر بيدینۍ سره چې شیطان راوړی دا یو دین د دین کار د منځ تللی دی. ځکه دا دین چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د دین کور مکمل کړی دی. کله چې سړی کور مکمل کی نو هغې کې د بلې خښتې گنجایش نه وي. یو دیوال چې مکمل شي نو هغې کې د بلې خښتې گنجایش نه وي چې منځ کې دې ورله بله خښته کېښودلی شي. که خښته دغې دیوال کې ږدي د منځ خښته به راوباسي نو دا بله به پکې هله دننه کړي. نو دین اسلام نبی علیه السلام الله پاک فرمایلی چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. اوس چې دغې نه ته کومه سنت طریقه او بيدینی راځي نو د دغې دین نه به یو خښته یا دغې دین نه به یو سنت طریقه ځي.